دوستانو ټولو افغانانو پښتنو ورونو تاسو ته معلومات دی چې په پکتیا خوست کې ډیره خرابه زلزله شوې، ډیر افغانان پکې شهیدان شوي، بسته بسته فامیلونه پکې تباه شوي. د دې لپاره زموږ ټولو افغانانو باندې دا غږ دی چې په دې کې مرسته وکړئ. راځئ سیاست هر شی په خپل ځای پرېږدو، مګر همدا د انسانیت د مسلمانۍ خبره ده چې موږ او تاسې دا کومک نه کوو، څوک بیا کوي؟ څوک به راوچتېږي؟ موږ او تاسې باید د نړیوالو په تمه نه شو. راځئ د خپل وطن په دې سخت حالت کې، په دې ځورېدلي حالت کې چې زموږ او ستاسې افغانان ماشومان همداسې د خاورو لاندې دي، په سړکونو پراته دي، راځئ چې په دغه په ټیم کې موږ او تاسې کومک وکړو. زه خپله او زما ملګري انشاءالله نن په دې خپل ښار کې، په دې خپل ښار لیډز کې به موږ ګرځو او د افغانستان دغه زلزله چې کومه شوې ده په خوست او په پکتیا کې د دې لپاره به موږ چنده غونډو. څوک چې ما پیژني، زما نمبر ورسره یا زما په ښار کې وجود لري، نو ما سره د فوراً د دې میډیا یا د دې ویډیو د لارې یا زما سره د رابطه وکړي، هر څومره چې د وسه کېږي او کومک دې وکړي. انشاءالله زه به نن مازدیګر هم ګرځم په چندې پسې د افغانستان دپاره، او سبا به هم ورځ ولا ورکوم، سبا ټیم انشاءالله سبا هم ګرځم. هر څومره چې وشو د افغانستان د دغه سخت حالت کې به هلته لیږو د وطن دپاره. زه خپله د دې شیانو نه ډېر زیات ځان ساتم افغانانو ورونو، د دې چندو مندو نه او د دې دا اعلانونه زه نه کوم. تاسو ته معلومات دی، زما خپل هدف، زما خپله مبارزه معلومه ده، مګر مجبوري ده چې اوس زه راپاڅېږم او د دغه افغانانو غږ اوچت کوم، د دغه مظلومو افغانانو چې په دغه شانې په سخت حالت کې پراته دي. نو زه خپل ټولو افغانانو په خارج کې دا غږ کوم چې تاسې په هر یو ښار کې هستئ، د خپل دغه افغانانو سره مرسته وکړئ، کومک وکړئ. هر څومره چې د وسه کېږي په خپل ښار کې وګرځئ. د خپله لیږلی شي یو بهترینه خبره ده. زه بیا هم دا غږ کومه که زما په ښار کې څوک خپله لیږلی شي او صحیح سړی او هغې ته پیسې لیږلی شي، بلکل یې ولېږئ، هېڅ مشکل نشته. خو که بیا تا سره هغه کس نه وي، نو بیا ما سره یا چې په هر یو ښار کې یو سړی ګرځي او د هغې دپاره د کومک دپاره، نو تاسې باید یو بل ته لاس ورکئ، یو بل سره کومک وکړو. افغانانو ورونو راځئ چې د نور اختلاف نه تیر شو، راځئ چې نور دغه تیر شو. ډېر پرون موږ امید دغه دومره نه و چې یاره دومره تباهي به شوي، مګر نن موږ ته معلومات وشو چې په زرهاو کسان شهیدان دي، په زرهاو کسان دغه شانې کونډې یتیمان نور جوړ شو. نو د دې لپاره د کلک کفیل او زه راشد خان نه ډېره مننه کوم. اتل قهرمان د وطن اصلي بچی دې ته وایي د اتل او د وطن اصلي بچی چې دغه شانې زموږ وطن سره دومره غټه مرسته وکړه. پرون تقریبا 2 میلیونه افغانۍ چې غټه مرسته ده. اړه چې دی اړه دی سرمایهدار وي، هر شی کېږي. 2 رقمه وږي افغانانو ورونو، یو د خولې وږي، یو د زړه وږي. د خولې وږی مړېږي، مګر هم د زړه وږی. یعنې بعضې خلکو سره په میلیونهاو روپۍ، مګر هم هغې د زړه وږي هغه جرأت نشي کولی. مګر راشد خان الحمدلله یا د نور افغانان داسې شته دی چې د وطن دغه بچیانو سره دغه خلکو سره کومک کوي. نو تاسې نه په کلکه زموږ دا غوښتنه ده چې په هر یو ښار کې هستئ، د لندن، د جرمني، تاسې په خپلو ښارونو کې راغونډ شئ، پیسې راغونډ کړئ، یو روپۍ، 2 روپۍ، 10 روپۍ، 100 روپۍ، څومره چې د وسه کېږي. راځئ دا هر شی پاتې دی، فقط ځان سره عمل وړل دي. خپله د هغې دنیا دپاره یو څه لیږل دي، او د دغه خلکو موږ باندې ډېر حق دی، د دغه خلکو موږ باندې ډېر حق جوړېږي، ځکه زموږ ژوندونه لږ ښه دي په اروپا کې یا په خارج کې یا په نورو ملکونو کې. نو هغه خلکو سره راځئ چې کومک کو لاس په لاس کې ورکو او دغه ویډیو هم شیر کړئ. فقط طالبانو نه په کلکه دا غوښتنه کوو چې یا طالبانو دغه پیر ځانه خلاص نه شي، دا پیر رازوړن کوي، چې بیا داسې مشرکین، داسې پیروانان زموږ وطن ته رانشي، داسې جعلي پیران. او زه تاسې نه په کلکه دا غوښتنه کوم چې هغه سړی چې ولاړ دی او دا ورته وایي چې یاره چې دا پیغمبر دی چې الله سبحانه داسې کړي، دغه مریدان هم دنه خلاص نشي، دغه مشرکین دا د انسان عبادت چې کوي. نو په کلکه تاسې طالبانو نه زموږ غوښتنه ده چې دا پیر دنه داسې چپه راوړندول غواړو، چپه یې راځوړند کړي چې باید بل پیر او باید سړی بل جرأت ونه کړي، ځکه دا خو په ښکاره شرک دی. د دغه خلکو د لاسه زموږ وطن تباه او برباد دی. الله تعالی دا تباه او برباد کړي. که دغه پیر پرستي بنده کړه،
دغه د انسان ته چې عبادتونه کوي دغه هم بند کړو او په ښځه باندې دا ورورونه بند کړو نو زموږ وطن به دغه شان آفتونه نه په امان د ښځو ورورونه او ظلمونه دغه شی نه بند کړي او دغه شان پرستی ته وګورئ چې افغانستان کې به انشاءالله بیا داسې مشکل نه جوړېږي. الله دې رحم وکړي افغانانو ورونو. زموږ صحت هم ښه نه دی خو انشاءالله زه به نن مازدیګر د خپل طرف نه چې څومره مې کوشش کېږي د مرګړو نه مې پیسې راغونډوم خپل کومک به هم کوم او نورو ځوانانو باندې هم دغه کوم. ما سره کولی شي تاسې زما په ښار کې هستئ نور ځایونو کې هستئ زما ټلیفون موبایل نمبر د سره زه نشم کولی چې دلته د اکاونټ ورکړم ځکه دلته مسله دا ده چې زه چریټي دغه نه لرم چریټي نه لرم چې چریټي نه لري بیا ته قانونا پیسې داسې نشي دا کولی چې دلته د شخصي اکاونټ ورکړم او په هغې کې خلک پیسې واچي. نو کوم ملګري چې وي هغه ما سره په شخصي کې رابطه کولی شي لږې روپۍ دي هغه به بیا ولیږو څه مشکل نشته دی دلته بیا والو کسان شته دی انشاءالله زموږ الحمدلله ملګري شته دی ټیم هم شته دی هلته کار کوي په افغانستان کې هغې ته بیا ولیږو انشاءالله ستاسې پیسې به انشاءالله چې چا دغه وي همغې ته به رسیږي حق به حقدار ته رسیږي. په دغه پالان سپارم ښه وخت ولرئ او دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کوئ او د خوست د پکتیا زموږ ورونه دي زموږ وجود دی زموږ خلک دي ورکوټي ماشومان دي افغانستان کې د ډوډۍ درک نه لګي افغانانو ورونو بله پت راوانې راغی پرون ما ته بل چا ټلیفون کو وایي باران وشو هوا یخه شوه باران خو وشو هوا خو یخه شوه خو په زرغاو افغانان یې زما نه ویوړو په سرحاو کورونه بیا تباه و برباد شو بیا موږ د ډوډۍ درک هم نه لګي. یا الله ته نور په افغانانو رحم وکړې یا الله ته مهربانه شي خدایه د دې آفتونو نه نور موږ وساتې خدایه موږ خو دا 15 کاله په هیلو کې اخته یو یا الله ستا د آفتونو نه نور وساتې خدایه ته به موږ غفور رحیم ته به موږ رحم وکړه خدایه موږ نو وس نه لرو افغانان ډېر بې مظلومه دي یا رب افغانان ډېر ناچاره دي افغانان وس نه لري هېڅ شي وس هم نه لري موږ په دنیا کې یتیمان یو یا الله ته به موږ باندې ورحمېږي د اختر شپې دي افغانانو ورونو د غم حالت دی الله دې رحم وکړي خوشحاله آباد اوسئ هیله ده چې تاسې به د افغانستان دغه مظلومو خلکو سره خوست پکتیا سره کومک کوئ او دغه اواز به زما بدرګه کوئ د نورو افغانانو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ.